شکر الحمدلله خپل عقیده په الله پاک باندې مضبوطه ده. ما یو او دومره سوچ د ما دی نه بریال صاحب چې دې خلکو سره زه بحثونه وکړم. دا زما د باس خلک دي نه، د دو خلکو سوچ چې کوم ځای ختمیږي هلته نه زما سوچ شروع کیږي. ته زما په شاګردانو کې راځي، ته خفه کېږه مه په دې باندې، ته زما نه زده کړه کې لګیایي، ته زما د کلام نه زده کړه کې، ته ځان په دې مه مشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. مینوالو، زه دا خبرې هغه ملګرو ته کومه چې کومو ملګرو زما په کلام باندې بیجا اعتراض کړی دی، چونکې د هغې معافي ما غوښتې ده، خبره ما ختمه کړې ده، خبرې ما واپس اخیستې دي، خو هغې نه باوجود هم دې خلکو ما پسې دا چوکې او دا کوتکونه رایشتې دي. د هغې جواب ورکولو ته نن راغلی یم. لعنت په تاسو په دې ذهن، تاسو په دې سوچ، تاسو په دې فکر. تاسو راځئ ته خپل ځان مشهورتیا لپاره مړه، ته ځان ته یې چې زه شاعر یم، زه لیکوال یم. ته راغلی نن ته یې چې ما دا ویډیو دومره تاسو دا دومره شیر کوئ چې دا په لکونو خلکو ته ورسېږي، ځان مشهور په دې باندې. عزت خو ماته الله راکړی دی، زه په شهرت پسې نه ځم. د تا سوچ چې کوم ځای ختمیږي هلته زما سوچ شروع کېږي. دا سوچ وکړه، زما دومره ذهن نه دی تا غوندې، دومره زه په تیاره کې نه اوسم. ما څه ویلي بریال صاحب؟ ما کومه خبره ناروا کړې ده؟ ما خو د جنت دفاع کړې ده، ما خو د جنت توهین نه دی کړی. الله دې هغه وخت نه راولي. زما پلار زما والد صاحب په دې تېرو ورځو کې وفات شوی دی، الله دې وبخي، او زما یو مور پاتې ده، او الله دې ما د هغې د مینې نه محروم کړي، الله دې ما د هغې د مینې نه محروم کړي. بریال صاحب که زما په زړه کې، زما په ذهن کې داسې څه خبره راغلي چې زه د جنت یا د الله پاک یا د هغه د رسول توهین، د قرآن توهین وکړم، نه. زه اوس هم ویم چې بالکل جنت کې حوریم شته، غلمان هم شته، خو جنت کې نور هم شته، جنت کې نور هم شته. زما دا مونځ او زما د عبادت دا صرف او صرف د حورو دپاره نه دی. زه خو دا خبره کوم، ما خو دا خبره نه ده کړې چې ګنې جنت کې، ما خو نفي نه ده کړې، ما خو خبره قطع کړې نه ده چې ګنې په جنت کې دا هېڅ هم نشته. زه یې نه منم، ګنې یا امریکا ده یا د هوس مظاهره ده پکې، نه. ما ویلي دي چې جناب صاحبه د تاسو خبره په ځای ټیک ده، خو دا تاسو چې څنګه دا بړا چړا کې پیش کوئ، دا دومره حورې خو د پیغمبر نه غټې نه دي، حورې خو د عیسی او د موسی نه او د خدای نه غټې نه دي. په هغې کې به زه خدای سره اتحاد کوم، پیغمبر سره به کښېنم، عیسی او موسی سره به ملاویږم، ابراهیم او اسماعیل او نورو سره به ملاویږم. تاسو هغه خبرې ما ته نه کوئ، تاسو ما ته حورې مخې مخې ته کوئ. ما خو دا خبره کړې ده چې زه د حورو تقدس په پیغمبر نشم اوچتولی. ما ته هغه بړا چړا کې مه پیش کوه، ما ته د پیغمبر او د رسول د خدای مینه بړه کې واچوه. ما خو دا خبره کړې ده. زه څه کافر یم چې کوم خلک د تاسو لګیا دي، د تاسو د خویندو د میندو شملې او لوپټې او شالونه شرموي، چې کوم خلک د تاسو نه میندو زما د میندو خویندو ته پتاسه او مالټه وایي، په یې پسې څوک پاسېدی، په یې پسې څوک لاړې تر کوره پورې. الله پیغمبر علیه السلام دا حدیث دی چې د یو انسان قتل گویا د پوره انسانیت قتل دی، د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی. ستا په وړاندې قتل نه کېږي بې ګناه او بې خطا، ته پسې د کوره راوتې. که نن درته چا ووایي چې په امریکا کې د داخلوم، په لندن کې د داخلوم سبق ته د بوزمه، نو سبق هلته یې په انګلیش فخر کې هیپی نیو ایئر د بیګا مناو کړی دی، ویلنټاین ډے مناوې په 14 فروری. د ما شکر الحمدلله خپل عقیده په الله پاک باندې مضبوطه ده. ما یو او دومره سوچ د ما دی نه بریال صاحب چې دې خلکو سره زه بحثونه وکړم. دا زما د باس خلک دي نه، د دو خلکو سوچ چې کوم ځای ختمیږي هلته نه زما سوچ شروع کېږي. ته زما په شاګردانو کې راځي، ته خفه کېږه مه په دې باندې، ته زما نه زده کړه کې لګیایي، ته زما د کلام نه زده کړه کې، ته ځان په دې مه مشهورو. او شهرت ما پسې کور ته راځي بچیا، شهرت پسې زه نه ځم، شهرت ما پسې کور ته راځي. زه لکه ستاسو په مشاعرو کې منډې نه وهم، زه لکه د خلکو نه 500 روپۍ او 1000 روپۍ د مشاعرو دپاره نه اخلم. ما پسې ګاډي کور ته راځي الحمدلله. چې څومره قدر د ما په بره پښتونخوا کې دی، نو زه ویم چې زه خدای تعالی دې ته یو مقام ورکړي، الله دې عزت ورکړي، الله دې په کابل او په قندهار خپل رانه او خپل رحمت وورئ. خلک پوهېږي، خلک زما په قدر پوهېږي. ما کومه خبره غلطه کړې ده؟ ما خو دا ووي که جهاد د حورو دپاره شو، شهادت د حورو دپاره شو، مونځ د حورو دپاره شو، نو د خدای دپاره څه شی پاتې شو؟ دا عبادت به مونږ د خدای دپاره کوم یو کوم. او وروره ما نفي نه ده کړي. بریال صاحب زه یو مثال ورکړم د دې، ما خو داسې خبره دا په دې انداز کړې ده. زه بالفرض یو مثال در کوم چې په د خدای په کور کې یو 2 کسان ناست دي او هغه د خدای په کور کې د دنیا خبرې کوي، دنیاداري پکې استعمالوي. زه پرې راغلم، ته پرې راغلې، بل پرې راغلو، او ورته وایي چې وروره دا خو د الله کور دی، دا خو د الله کور دی، پاسې دا څه راجواړه او بازار او دکان خو نه ده چې دلته کې تاسو د دنیا خبرې کوئ. نو هغه کافر شو ګنې. بیا به خلک پاسې هغه به سنګساروي چې دا کافر دی، دا مرتد دی، دا د دین نه بهر دی. ما خو دا ویلي چې وروره یا صاحبه
دا امریکا نه ده، دا د جمع او د هوس مظاهره خو نه ده، دا جنت دی، دا جنت دی. که ما خو ویلي دي چې دا خو د جمع او د هوس مظاهره نه ده. لکه تاسو هغې کې وګورئ که نه، ما پکې کې په یو شي خبره ختمه کړې ده، که جنت دی بھائی، دا جنت دی. زه دفاع کوم، په دې کې غټې غټې خبرې دي، په دې کې غټ غټ څیزونه دي، ما لپاره انعامات او اکرامات دي. سره په هرو باندې ته ما وغولې یو سنت خلک یو حدیث خلک پیژني او حدیثونه بالکل تاثیر صاحب په قرآن کې روانه ده. قرآن ما سره راځه، دلایل د سره شته، مذاکرې ته راته راشه، نور ملګري راوله مذاکرې ته، تبصرې ته راته راشه، ما سره کښېنه، ما سره مذاکره وکړه. تا سره دلایل شته، ما سره دلایل شته. ته په فلسفه پوهېږي؟ نه پوهېږي، نه پوهېږي په فلسفه. اوس ما ته الله پاک دا ذهن راکړی، څه وسره کوم نه استعمالوم. زه په پښتون باندې فخر کوم، په پښتون ننګ کوم. ممن دی که اپریدی دی که باجوړی دی که سواتی دی که بنګش دی که محسود که وزیر که داوړ که بره دی که کابل کندهار کې دی که په ژوب چمن کویټه کې دی، ما پرې فخر کړی دی. ته خو بېغیرته، ته خو په کور کې ناست دی، د سرکار خلاف خو ته یو اواز پورته کړه، د دې ظالم خلاف د دې یو اواز پورته کړه. تا ته هغه میندې نه ښکاري په دې کورونو کې چې جاړي، نن هم د هورو د لاسه. تا ته هغه خویندې نه ښکاري چې د لونو په قبرونو د ښځو باندې نن هم خپل سرونه ماته دي د هورو د لاسه. تا ته هغه بچي نه ښکاري چې در په در ګرځي، یتیمانان دي د دې هورو د لاسه. تا ته هغه نظام تا نه هیر شو 2000 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 پورې راځه، تا نه هیر دی هغه نظام. څه شوي دي ما سره د دې هورو په لالچ کې؟ څه شوي دي ما سره د نظام سره، د پښتو سره، د پښتنو سره، د خاورې سره زه استعمال شوی نه یم؟ د ما برین واشنګ نه دی شوی؟ ته پوهېږې په دې خبره؟ نه پوهېږې په دې خبره. ځان خبر که. زه د چا خبرې په ځان نه منم، هېڅ چېرې نه منم دا خبرې په ځان. ته په یو نه په یو کلام باندې ما کفر ته ویستی شي، او نه ته په یو او نه تا نه په یو کلام باندې غوث جوړېدی شي. ته پوهېږې نه، ستا کام نه پوهېږي. افسوس ما در باندې ننګ کړی دی، ما در باندې فخر کړی دی، ما خو رڼا ته راښکلي یئ. ټول عمر مې ستاسو حق غوښتی، سرکار نه، ظالم نه، جابر نه. دې هورو خو د ما بلا پولیس شهید کړی دی، زما بلا آرمي، زما بلا فوجیان چې زما محافظان دي، په محاذ راته ولاړ دي، هغه شهیدان کړي دي. د جنتونه ګټلي دي په دې هورو باندې. تم جنت وګټه په منظر باندې، تم جنت وګټه، ثواب وګټه. ځان مه مشهورو، ما ځان مه مشهورو، په بل څه ځان مشهور کړه. ډېرې خبرې دنیا کې شته، په بل څه ځان مشهور کړه. ما په دې قرآن کې ما نفي نه ده کړي، نه کوم، نعوذ بالله. هغه الله دې هغه وخت نه راولي چې زه به د اسلام د اقدارو او د روایاتو نه نفي وکړم. بریال صاحب زه څوک یم؟ زه خو د خاورو نه یو جوړ ګوډاګی یم، زما سا خو یو باد دی، زه خو په هغې مست یم. په دې قرآن کې نور څه نشته، په دې قرآن کې حقوق العباد نشته. هغې ته ولې نه راځئ تاسو؟ هغې ته ولې نه راځئ؟ زه خو درته دا وایم چې قتل و قتال نه دی راغلی، دا جهاد چې کوم دی دا نه دی راغلی. جهاد یو خپل اصلي معنی ده، هغې ته راشئ. قتل و قتال په کوم ځای کې فرض دی، هغې ته راشئ. ته کوتکونه اخلي، ته کوتکونه اخلي او جهاد ته ځي افغانستان ته. دا جهاد په افغانستان کې کېږي. موبایل خو د جیب نه غورځول چې انګرېز جوړ کړی درته، موټر نه خو کوز نه شوي چې انګرېز درته جوړ کړی دی. بېګا هم د شپه کې تېره کړي ده، د ګرمو د ګیزر په ګرمو اوبو د سهار اودس آرام کړی. درد چا جوړ کړی دی؟ هغه نه غورځې. دا چې خبره شوې دا زما غلامان دي، غلامان ستا نه دي، هغه علم کړی دی، هغه د علم په زور لاړ دی دې مقام ته. هغه په ستورو کې هغه د بنګلې جوړوي، ته په کور کې ناست دی، ته تر اوسه پورې دغه خبرو، ته رجعت پسند دی، بنیاد پرست دی، ته دغه خبرو نه راوځي چې دا منظر کافر دی او دا مسلمان دی، دا کافر دی، دا فتوی تا سره دي، دا د جنت اختیار تا سره دی، دا د خدای ډیوټي ته کوي. نه منم د چا دا خبرې، د سره دا اختیار شته چې د ما کافر کړي. په کوم ثبوت، په کوم دلیل د ما کافر یې؟ راځه کښېنه ما سره خبرې وکړه، ما سره تا غوندې کس سره خو زه خپلې خبرې خپل توهین ګڼم. بریال صاحب ما سره کښېنه، د ما عالمان دي، د ما مفتیان دي، د ما مشران دي، بالکل به د ما رهنمایي کوي. زه به غلطېږم، انسان یم، زه به غلطېږم، زما رهنمایي به دغه خلک کوي. زما د سر تاجونه دي، زما ګلونه دي. زارېږم ته د عالمانو نه، د مفتیانو نه. چا ووایي چې زه مسلمان یم؟ پکا مسلمان یم، پکا مسلمان یم. قسم مې په خدای وي چې ما څومره خدای خوښ دی که دومره د یو سړي م خوښ. پکا مسلمان یم، جذباتو نه خبرې نه کوم، پکا مسلمان یم. خدای تاسو چې تاسو باندې چې تکلیف راشي جومات ته منډې وایي خدای پسې، او زه جومات ته نه ځم خدای پسې، زه جومات ته خپل عبادت ته ځم، زه جومات ته خدای پسې نه ځم چې خدای زما دلته دی، چې اواز وکړم ما ته اواز راکړي. تاسو ما پسې شي کافر په دې قرآن کې خو حقوق العباد شته، تا فالو کړي. ته په دې ګاونډ کې خبرې چې تا سره په دې ګاونډ کې نن په دې غریب او دې یتیم او دې کونډې او دې مجبوري څنګه شپه تېره کړه، څه یې خوړلي، د دې بچي تعلیم څنګه کوي، د دو اختر څنګه دی، د دو روجې څنګه تېرې شوې. زه ته خبرې مونږ غټ فرایض پرېښي دي، مونږ غټ فرایض پرېښي دي، او پای پسې منډې منم. ما کومې خبرې غلطې کړي دي؟ دانه د انګور دې منم چې د کوټې عمره ده،
د خربوزې عمره ده پوره د دنیا عمره یو دانه منم ولې نه منم الله پاک څه کولی شي زما قد به هغه هلته کې جنت کې دومره وي چې ما ته به هغه دانه برابر خو زه دا نه وایم ما تضحیق نه دی کړی ما توهین نه دی کړی ما ویډي دي چې دا خبرې ته رستو که دا خبرې د خدای مینه ما تاړه کې واچوه د پیغمبر مینه ما تاړه کې واچوه خدای ته وګورئ دا څه کوئ بس په نه خبره سوشل میډیا باندې ځانونه مشهوروئ کوتکونه راخلئ دا هم ښه ده چې تا الله مشهور کړو دا هم ښه ده چې تا ته یو نظم میلاو شو ګرانو مینهوالو دا خبرې ما هغه خلکو ته کړي دي چې چا ما پسې خبرې کړي دي نورو ته او چې کومو خلکو د ما دفاع کړي ده دا پوهه خلک دي چې کومو خلکو د ما دفاع کړي ده دا ماشاءالله که نوجوانان دي که مشران دي زه به نه پېژنم کېدای شي هر رنګې چې دي دا پوهه خلک دي دا برایټ مایند خلک دي دا قلاو ذهنونو والا خلک دي دا تشدد پسند نه دي دا بنیاد پرست نه دي دا رجعت پرست نه دي او ډېر ښه یې کړي دا خلک پوهه خلک دي زما پښتون ما پې باندې غیرت کړی دی یار ما به څنګه غیرت نه کوي ما پې پښتو کړي دی ما پې خپل ځان خطرو ته نیولی دی ګرانو مینهوالو زما په خبرو باندې چې څه تاسو ویلي دي ما د هغې جواب درکړی دی کیدای شي ما ته به خلکو پکې کنځلې هم کړي زما مور ستاسو مور ده زما خور ستاسو خور ده ویې کنځئ تکړه شئ تاسو کوم سړي سره خیر کړی دی تاسو خو هر هغه سړي ته دا اعزاز ورکړی دی تا چې کوم مې ما ته راکړو چې کوم د پښتون او د پښتو د خاورې خدمت کوي دا لا علمي ده دا بې علمي ده په دی کې کوئ تکړه شئ خپله خور مې ده خپله مور مې ده زما مور زما خور ستاسو مور خور ده وایي کنځئ دې بازارونو کې راکاږئ زه به بیا هم ستاسو د شار او د شملې قدر کوم زه پښتون یم زه به بیا هم ستاسو د پټکو ستاسو د پلارانو ستاسو د خاورې حق غواړم زه پښتون یم ستا غوندې بېغیرته نیم ستا غوندې بېننګه نیم ستا غوندې د یو مازدیګر پښتون نیم که نن درته چا فرق د دې خلکو څه دي تعلیم په انګلینډ کې کوم کاروبار په امریکا کې کوم خبرې په انګلیش کې کوم فلم د انډیا ګورم که نن شاهرخ خان رحمت الله علیه پېښور ته رالو نو ته 1500 روپۍ د دکاندار نه قرض کې مړي کې خو شاهرخ خان ته ځان رسې داسې نه ده عالیه بټ او کترینا کیف خو ته راوله پنډۍ ته چې د خلک پیسه کوي ځانونه په باندې نچوړئ خبرې د دغه دي قول او فعل کې د تضاد دی خبرې سپینې خبرې مې وکړي غیرت خو هغه ته نه کوي چې څوک درته مور خور ته پته سو همرسه یې دغه ټایم د غیرت کوم ځای کې غیب شوی وي مهرباني وکړه وروره سوچ نه کار اخله داسې په ما نه مشهورېږي او په هغې پته شو شهرت الحمدلله بچې مې پیژني او بچې عزت راکوي چند یو څو کسانو نه علاوه چې هغو ته مې مخې بندي کړي دي د شاعرۍ هغو شاعري څوک اوري نه د هغو الفاظ څوک ګوري نه دا شاعري ده دی چې کوي دی ګنې وایي دا تاثیر صاحب چې شاعري ګنې جانان او سترګې او زلفې دي شاعرۍ ته ما نه وې څنګه چې غني خان راوړی و هغه شی مې درته راوړی دی ځان ټینګ کوي حکمت نه کار واخلئ حکمت ته پکې فلسفه ده پکې غلط سړی زه نیمه الحمدلله خو که دا چارې تاسو داسې وي چې په تعلیم په انګلینډ کې کوئ او کاروبار په امریکا کې کوئ او خبرې په انګلیش کې کوئ فلم د انډیا ګورئ او آیډیل مې شاهرخ خان او عامر خان او سلمان خان دی او په پیغمبر مړي کوئ پیغمبر څه ویل چې په ما مړي وکړئ په پیغمبر مړي کوئ او په اخري کې چې ټول ژوند په دې کې تېر کړئ او بیا اخري کې وایي چې یا الله د کاش چې قبر مې په مدینه کې مکه کې وی لعنت ستاسو په دې ژوند مړه د دې ته ژوند دی د اسلام دی ډېره مننه مینهوالو اوس په هغه نظم ته راشم چې کوم ما جواب ورکړی دی